دا مثال دی د هغه خلکو روجي ونیولې، عمرې وکړلې، حجونه یې وکړه، ذکر دې وکړو، تلاوت دې وکړو، صدقې دې وکړې، بل نیک عمل، د مسلمان جنازه، د خیر ښېګړې کارونه، او بیا ورپسې شاته نعوذ بالله داسې نافرمانیانې او ګناهونه سټارټ کړي چې ستا دا نیک اعمال ټول برباد شي والعیاذ بالله. بې لمازۍ نه سټارټ شي، نافرمانۍ نه سټارټ شي، د خلکو ازارونه واخلي والعیاذ بالله، خیرې درپسې شروع شي، نو ستا هغه ټول اعمال برباد شي په دې طریقه باندې. نو زما محترم ورونو، د اعمالو حفاظت دا ډېر زیات ضروري دی. دا کوم اعمال چې موږ آخرت ته ولېږل دا اکاونټ به محفوظ څنګه پاتې کېږي، دا اعمال رانه اوس خراب نشي. او دا هغه سخت کړاو دی چې ډېر لږ خلک په دې کې پاس کېږي او ډېر زیات پکې فیل کېږي. شیطان کله هم دا نه غواړي چې ما او تا د نیکۍ یو خزانه جمع کړې او دا دې همداسې پاتې شي، نه، بلکې غواړي دا چې دا برباد شي، داسې ګناهونه، داسې نافرمانیانې، داسې غفلتونو کې موږ واقع کړي چې الله مکه زموږ منځونه زموږ نشي بلکې د بل چا شي یا برباد شي نعوذ بالله. او دغه رنګه موږ چې آخرت ته ورځو نه هیڅ هم نه پاتې. شیطان دا کوشش کوي ځکه دشمن دی موږ سره لګېدلی، د نفس خواهشات را سره لګېدلي. نو کوم انسان چې د شیطان په دې وسوسه پوه شو او د خپل نفس په دې لمسه پوه شو، دا هوښیار انسان دی چې لکه دې عمل سره خو زما دا دونه خواري مې چې یو میاشت وکړه دا بربادېږي لګیا، دا عمره مې وکړه، دا حج مې وکړو، دا روجي مې ونیولې، دا فلانې عمل مې وکړو، فلانې. دا اعمال خو محفوظ کول غواړي که نه. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي د مشرکانو کافرانو سره خطاب کوي چې آیا ستاسو دا ګمان دی چې ما ګینې تاسو بې فایدې او عبث پیدا کړي یې او ستاسو د ژوند کوم مقصد نشته او تاسو ته به زما امر او نهي نه متوجه کېږي، یعنې تاسو ته به دا نه ویلې کېږي چې ای بنده دا کار وکړه او ای بنده دا کار مه کوه. عبث ژوند دې ته وایي چې یو کس وایي ما ته دې دا نه ویلې کېږي چې دا وکړه او دا مه کوه، ما ته به څوک کښېنه مه کنه وایي. الله فرمایي ما تاسو داسې نه یې پیدا کړي. کم رب چې پیدا کړي هغه رب به درته وایي وکړه نو کې به، او چې درته وایي دا کار مه کوې بنده نو هغې نه به ځان ساتې، ځکه هغه بادشاه دی، د بادشاه اډر به مني، هغه مالک دی او موږ غلامان یو. غلام په خپله خوښه ژوند نه تېروي. څوک چې چا سره په یو کپنۍ یو دکان کې نوکر شي نو په خپله خوښه ځي راځي نه چې په خپل ټیم یې څه خوښه شي، د نوابانو په شان به ځي او چې کم ټیم یې خوښه شو چوټي به کوي. نه، مالک ته تپوس کوي ولې ناوخته راغی، یو ګنټه ولې لیټ راغی، یو ګنټه مخکې ولې ځي. یو انسان دی خو د انسان صرف نوکر نوم پې د پروت دی، د هغه معمولي خلاف ورزي نشي برداشت کولی. بیا هغه ذات چې مونږ کې روح اچولی دی، د نطفې نه مونږ انسانان جوړ کړي یو، عقل یې را کړی دی، په ښه بدي پوه کړي یو، آسماني عظیم کتاب یې راته نازل کړی دی. دغه کتاب د ښودنې دپاره، د تشریح دپاره او په دې د عمل دپاره یې راته یو عظیم پیغمبر را لیږلی دی، او د هغه نبي صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې مونږ تفصیلي پوه کړي چې د دې قرآن په دې حکم به څنګه عمل کې، په دې به څنګه کې، په دې به څنګه کې. دا 30 کاله نبی علیه السلام څه کول؟ د دې قرآن تشریح کوله او د دې ټریننګ یې صحابو له ورکوه چې په دې به عمل څنګه کوئ. کني خو په یو ځل به قرآن نازل شوی خبره به ختمه شوی. دا هم د هغه خلکو دپاره چې څوک د نبی علیه السلام د سنت او د احادیثو منکرین دي، دا هم د هغوی خلاف یو مضبوط دلیل دی چې هغوی حدیث ته ساجت دی. موږ چې حاجت نه و خو دا قرآن بیا په یو ځل نازل کړی وی که 30 کالو ته ساجت. دا 30 کاله نبی علیه السلام په دې قرآن موږ ته عمل راښود او هغه عمل په کوم ځای کې دی؟ په حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. چې د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث یو انسان ونه مني، دا د قرآن کریم بالکل نشي منلی. دا به د قرآن سره لوبې کوي، د خپل عقل د خپلې خېټې مطابق به د دې تشریح کوي، یا به کم چې باطل پرسته خلک تیر شوي دي او هغوی قرآن سره کمې لوبې کړي دي، د هغوی خبرې به چې کوم دی د قرآن کریم په تشریح کې را نقل کوي، هغه ټولې ګمراه خبرې دي. نو په دې بنا باندې زما محترم ورونو،
مونږ الله عبس نه یو پیدا کړي. یو خو د دې آیت کې په دې رټنه ده او زورنه ده او زجر د مشرکینو او کافرو ته چې ستاسو دا ګمان دی چې ما عبس پیدا کړي، نو عبس نه پیدا، یو لوی مقصد دی د ژوند. او دویم دی دا ګمان دی وانکم الینا لا ترجعون، تاسو بګینې زمونږ طرف ته نه راګرځئ، تاسو بګینې قیامت به نه قایمیږي، د الله مخې ته به نه پیش کېږئ. نه، دا دویم ګمان هم ستاسو غلط دی، بلکې کم الله سبحانه وتعالی چې تاسو اول پیدا کړی هغه الله سبحانه وتعالی به تاسو بیا خپل مخې ته راپورته کوي او ودرئ به. په دې خبره تاسو یقین وکړئ چې زما مخې ته به راځئ. یوم یقوم الناس لرب العالمین، په هغه ورځ باندې چې ټول خلق به د رب العالمین مخې ته ودرېږي او پیش کېږي به. زما محترم ورونو، د الله رب العالمین لویه مهرباني او ډیر عظیم رحم هغه دا دی چې زموږ د امت عمرونه لږ دي په نسبت د مخکنو امتونو، خو داسې اعمال او موقع الله را لیږلي دي، داسې موسمونه او داسې مقامات چې په هغې کې موږ عبادت وکړو، د لږ عبادت اجر په ډېر څه موږ ته میلاویږي. چې یو په هغې کې د رمضان چا چې پکې اعمال کړي دي الله رب العالمین دې له ټولو نه قبول کړي. او زما محترم ورونو، موږ دوو کړاوونو کې اخته یو. اول کړاو خدا دی چې عمل به کوې او عمل بغیر د کړاو نه کېږي. ټیم به ورکوې، عبادت به کوې، نو عبادت له خو ټیم پکاري، ځان به ستړی کوې، 100 کارونه به پرېږدې، د الله بندګي به کوې. نو یو خو چاته اول دا توفیق نه میلاویږي، نو چې میلاو شو په دې خو د الله ډېر شکر وباسه چې لا تا عبادت وکړو، د شپې پکې چا قیام وکړو، تلاوت یې وکړو، ذکر یې وکړو، صدقې او روژه او څه نور ډېر اعمال. دویم کړاو د دې محفوظ ساتل دی. وس څنګه چې یو تاجر دوه کړاوه کوي که نه، یو کړاو دا کوي چې خپله سودا خرڅوي، نو دا سودا چې دی راغونډوي او یو ځای او بل ځای نه راغواړي او بیا یې دا په یو ځای کې لګوي، که هغه کمپني ده او که هغه دوکان دی او که بل ځای دی، او بیا یې دی خرڅوي. دا یو کړاو شو، نو دله پیسې راغی. نو دویم کړاو دا چې دا کومې پیسې مې وګټلې دا رانه څوک ونه وایي، دا رانه څوک چې کوم دی تالا والا نه کړي، خراب یې نه کړي. نو په کور کې هم تاکید کوي ښځې ته وایي چې ګوره خیال کوه، ګزاره کوه خرچې سره، بچو ته وایي ګزاره کوئ، دا ډېره سخته ما ګټلې. او د غل غدون هم یېرېږي، د دې نه هم یېرېږي چې څوک یې رانه وانخلي، پټي نه کړي. د سره دا دویمه خواري بیا د دې مخکې نه هم ډېرې لګېدلې، ځکه لکه په ډېره خوارۍ باندې مې دا شی جمع کړی دا پیسې. او د ده په ذهن کې یو پروګرام وي چې کېدای شي کور مې نشته، ځمکه به ځان له والم، یو کور به جوړ کړم، د دې بچو مې ودونه نه دي شوي، دا به پرې وکړم، حج مې نه دی کړی، دا حج به وکړم، هلکه عمرې له به پرې لاړ شم. داسې ښه نیتونه یې کړي دي خپل مال ته یو تمه باندې. نو دی د دې د حفاظت پوره کوشش کوي چې دا مانه برباد نشي، دا مانه ضایع نشي، دا مال خراب نشي زمانه. دغه شان دا مؤمن بنده دی. یو خواري او کړاو د ده دا دی چې دا نیک اعمال وکړي، نو چې اعمال دی وکړو خزانه دې جمع شو، د آخرت اکاونټ ته ستا روجې لاړې، تلاوتونه دې لاړه، اذکار دې لاړه، د شپې قیامونه دې لاړه، هغه دعاګانې او جړاګانې دې لاړې. نو دویم کړاو هغه موږ ته اوس دا دی چې دا به محفوظ څنګه ساتو، دا کوم اعمال چې موږ آخرت ته ولېږل دا اکاونټ به محفوظ څنګه پاتې کېږي، دا اعمال رانه اوس خراب نشي. او دا هغه سخت کړاو دی چې ډېر لږ خلک په دې کې پاس کېږي او ډېر زیات پکې فیل کېږي. شیطان کله هم دا نه غواړي چې ما او تا د نیکۍ یو خزانه جمع کړې او دا دې همداسې پاتې شي، نه، بلکې غواړي دا چې دا برباده شي. داسې ګناهونه، داسې نافرمانیانې، داسې غفلتونو کې موږ واقع کړي چې الله مکه زموږ منځونه زموږ نشي بلکې د بل چا شي یا برباد شي، نعوذ بالله. او دغه رنګه موږ چې آخرت ته ورځو نه هېڅ هم نه یي پاتې. شیطان دا کوشش کوي، ځکه دشمن دی موږ سره لګېدلی، د نفس خواهشات را سره لګېدلي. نو کوم انسان چې د شیطان په دې وسوسه پوه شو او د خپل نفس په دې لمسه پوه شو، دا هوښیار انسان دی چې لکه دې عمل سره خو زما دا دونه خواري مې چې یو میاشت وکړه دا بربادېږي لګیا، دا عمره مې وکړه، دا حج مې وکړو، دا روجې مې ونیولې، دا فلانې عمل مې وکړو، فلانې. دا اعمال خو محفوظ کول غواړي که نه. نو په دې بنا باندې زما محترم ورونو، لوی کړاو هغه دا دی چې انسان
دا خپل اعمال محفوظ وساتي. ستاسو کې خیالي دا آبادی جوړول او ودرول ګران دي که ورانول ګران دي؟ جوړول ګران دي. اوس دا آبادي چې کومه شوې د دې شاته مسجد او د دې مسجد په دې څومره ټیم لګېدلی دی، په دې کودایۍ باندې، د دې په دې ډانچه باندې، د دې په دې لنټرو باندې، د دې په دې ټایلونو باندې، نو دا چې راجمه کې دا تقریبا اندازه 2 کالو ته رسیږي چې داسې آبادي سړی کوي نو کال 2 اخلي. او که ته اوس وله کسان راولي وایي دا راله ورانه که، نو تا ته به څه وایي؟ وایي 20 ورځې راکړه. ته به ورته لکه 2 هفتو کې ورانه که، وایي خیر دی زه 2 هفتو کې ورانولی شم خو 20 ورځې راکړه. دا په 2 هفتو کې جوړه شوې وه، دا په 20 ورځو کې جوړه شوې وه. د 2 کالو آبادي دی په 20 ورځو کې ورانوي. دقه شانته دا زموږ نیک اعمال دي چې موږ پې کومه خواري کړې هغه ډېره خواري وګوره، ډېر په کړاو هم د اعمالو. خو که ورانوي الله مکه نو ګوره ډېر زر به تباه شي، موږ به پې پوه هم نه شو. درز بیا به نه روژه یو، نه به ذکر یو، نه به تلاوت، هر څه به خراب شي. دا احتیاط او کنټرول دا ډېر ضروري دی. او دا هغه کارو چې صحابه به دې ته متوجه وو چې عمل وکم خدا محفوظ پاتې شي، ماله دا زمانه خراب نشي. قرآن کې دې ته الباقیات الصالحات وایي، هغه باقی نیک اعمال چې تاله د آخرت په اکاونټ کې همداسې باقي پاتې شي چې خراب نشي. نو څنګه چې موږ د دنیا د مال حفاظت کوو چې هلکه ډېره په خوارۍ هم ګټلی چې رانه خراب نشي، داسې به د دې نه زیات مال خو دلته پاتې کېږي. دا کومه نیکي چې دا هم سره قبر او آخرت ته تلونکي ده، نو د مال نه ډېر به په دې خفه کېږو، په دې خپل دین باندې، په دې خپل عبادت باندې. زما محترم ورونو، په دې بنا قرآن کریم کې الله رب العالمین ځای په ځای ډېر ښایسته مثالونه ذکر کړي، ځکه د الله کلام دی نو ډېر ښایسته نصیحتونه پکې دي. نو د دې عمل د بربادۍ دپاره الله رب العالمین یو مثال ذکر کړی دی. سورة النحل کې الله رب العالمین په 92 نمبر آیت کې فرمایي، 92 آیت کې، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا. الله رب العالمین فرمایي مکیږئ په شان د هغه ښځې، واورخه د هغه ښځې په شان مکیږئ چې هغه خپله سپڼسي ګنډلي څیزونه هغه ټوټې ټوټې کي، پس د دې نه چې ښه مضبوطې وګنډي. مفسرین د آیت د لاندې لیکي چې دا یا خو مثال دی، الله بس د زنانه مثال ذکر کوي. پاګله زنانه د سار نه غریبه کېناسته، ګنډلې وکړه ځان یې پې ستړی کړو، بنین یې وګنډلو، یو ټوپۍ وګنډله مثال، یا یو بل شی وګنډلو، یو کمیس یې وګنډلو، یو جوړه یې وګنډله، یو څیز باندې خواري وکړله، ګنډل یې وکړه، ټوله ورځ پې غریب یې تېره کړله، ډوډۍ هم پکې ناوخته شوتې او خوراک څښاک هم او بچو له ډېره توجه هم ورنه کړو، ځان یې پې ښه ستړی کړو. او چې دا ماښام ټیم چې قینچي ورپسې راواخلي او هغه خپل ګنډلي څیز څه کړي، خلک ورته څه وایي، په کور کې به ورته خلک ردې بدې وایي چې تا خو په دې باندې ټوله ورځ ځان ستړی کړو، او ته اوس په قینچي رالې لګېده دغه کې ټوټې ټوټې کې، یا یې بېرته سپړې او تار کې یې خرابې. دا ولې کې؟ دا څه کې لیونۍ خو نه یې، مازغه خو به دې خراب نه وي. داسې انسان ته موږ پاګل وایو. نو دا زنانه هم هوښیاره ده که پاګله ده؟ پاګله ده، لازمي خبره ده، خو جرنلي خبره ده، هر سړی په دې پوهېږي. او بعضې مفسرین وایي چې دا په مکه کې یوه لیونۍ زنانه و، هغې به دا کار کوه، رایته د هغې نوم و. مزغو کې فرق و. بعضې وخت کې لیوني خو یو شی وله ورځي، دې له وایي د ګنډلو چل ورتلو، نورې مازغه برابر نو، عقل یې په ځای نه و. نو ټوله ورځ به یې ګنډل وکړو، ځان به یې پې ستړی کړو، او چې دا د مازدیګر ماښام ټایم به شو، بېرته به هغه خپل ګنډلي څیزونه ټول تار کړل. نو الله رب العالمین فرمایي ګوره د دغه لیونۍ ښځې په شان چل په ځان مه کوئ چې دومره ځان سړی ستړی کي په یو عمل، او هغه عمل سر ته ورسوي او بېرته بیا ختم کي، په خپلو لاسو یې برباد کي. دا مثال دی د هغه خلکو. روجې ونیولې، عمرې وکړلې، حجونه یې وکړه، ذکر دې وکړو، تلاوت دې وکړو، صدقې دې وکړې، بل نیک عمل، د مسلمان جنازه، د خیر ښېګړې کارونه، او بیا ورپسې شاته نعوذ بالله داسې نافرمانیانې او ګناهونه سټارټ کړي چې ستا دا نیک اعمال ټول برباد شي، والعیاذ بالله. بیلمازۍ نه سټارټ شي، نافرمانۍ نه سټارټ شي، د خلکو ازارونه واخلي، والعیاذ بالله، خیرې در پسې شروع شي.
ستا هغه ټول اعمال برباد شي په دې طریقه باندې. نو زما محترم ورونو د اعمالو حفاظت دا ډېر زیات ضروري دی. دې وجه نه قرآن کریم کې الله د استقامت والو صفت کړی. کوم آیت چې ما خطبه کې مولستای کې الله رب العالمین اول زمون خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ته خطاب کوي، بیا مونږ ټول پکې مراد دي. فاستقم کما امرت ومن تاب معك. ای زما نبی استقامت اختیار کا، کلک شه په دې زما دین باندې او زما په بندګۍ باندې. الله خپل نبی ته کما امرت، لکه څنګه چې تا ته امر کړی شوی دی الله وی زما له طرف نه، څنګه مې چې راته اډر کړی دغه شان په دین کلک شه. ومن تاب معك، او هغه کسانم چې ستا ملګري دي او ستا سره ستا په ملګرتیا کې دې دین ته راګرځېدلي دي، هغه ستا ملګري دي په دې دین باندې کلک شي. مونږ ټول د خپل خوږ نبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ملګري او امتیان یو په دې دین کې تابعداري غواړو چې یا الله مونږ ته د خپل خوږ نبی صلی الله علیه وسلم په سنت باندې د عمل توفیق راکړي، ځکه مونږ به دغه اخلاص یو. مونږ ته بل څوک نه دی را لېږلی چې د قرآن احکاماتو لپاره ما ته بل څوک تشریحات کوي. مونږ ته خپل خوږ نبی را لېږلی دی چې واوره ګوره من یطیع الرسول فقد اطاع الله، چې د رسول حدیث دی ومنلو نو الله به د الله په کتاب عمل کولی شي. من یطیع الرسول، چا چې د رسول خبره ومنله، د رسول خبره کوم ځای کې د حدیث کې فقد اطاع الله، نو یقینا دی به د الله خبره اله مني. دا قرآن چې د رسول خبره نه مني نو قرآن کوم ځای نه مني؟ بیا د قرآن چې قرآن دی چا په خلق قرآن دی؟ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. نو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خلق قرآن مني او دغه حدیث نه مني؟ دا تا کې عقل شته؟ دین په ځای پرېږده چې ایمان درکې شته که نه، عقل درکې نشته. ایمان او دین خو لرې خبرې دي چې ته لا د دین او د ایمان خبرې کوې. عقل درکې نشته، انسانیت لا نه راغلی چې په دومره عامه خبره ته نه پوه شوې چې اخر دا کتاب نازل په چا و، چې په چا نازل و؟ هغې معلم و، هغوی مونږ ته تشریحات پریښي دي. الحمدلله صحابه کرام رضی الله عنهم یو معاشره قائمه کړه د دې قرآن مطابق، او هغه معاشره که ته ګورې د هغې تفصیلات احادیثو ته لاړ شه، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ښکلې یو ښایسته معاشره به ته ووینې د مدینې چې څنګه یو معاشره تشکیل کړله. په هر عمل کې تا ته نمونه پرته ده. والحمد لله علی ذلک. نو الله رب العالمین موږ ته استقامت ذکر کوي، او چا چې په دین استقامت منه کلکوالی اختیار کړو نو دته به الله رب العالمین د مرګ په وخت کې ملائک را لیږي او زیری به ورکوي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. یقینا هغه کسان چې هغوی دا اعلان وکړو، اقرار یې وکړو په ژبه چې ربنا الله، زموږ رب الله دی. وګوره صرف په ژبه دا نه وایي چې ربنا الله، ربنا الله خو هندو وایي زموږ رب الله دی، یهودي وایي زموږ رب الله دی، نصرانی وایي زموږ رب الله دی، د مکې مشرکان ویل زموږ رب الله دی. قرآن ډک دی دی نه نه رستو ورپسې بله جمله وایي ثم استقاموا، بیا به په دې خپله دعوه کلک شي، منه د الله توحید به مني، بیا به شرک نه کوي. ګوره د دغه الله احکامات به اوس مني، د دې الله رب العالمین د احکاماتو پابند کېږي به. ثم استقاموا تشه خبره به نه قالو قول دې وکړو په ژبه، نو وروسته وایي ثم استقاموا، اوس به پې کله کېږي په دې خپله خبره. خلک وایي که نه هلکه خبره دې کړې ده اوس شاته تښتي، زموږ عرف کې هم داسې تا خو موږ سره ژبه کړې وه، تا خو موږ سره په جرګه کې لوز کړی و که نه، یو سړی لوز وکړي که نه او بیا د خپلې خبرې نه شاته کېږي، نو جرګه، قوم، کلی، ولس هغې ملامته کوي. الله رب العالمین فرمایي چې تاسو دا قول وکړو چې زموږ رب الله دی، نو بیا به ته شاته اوس تختې، زما احکام به نه مني. ثم استقاموا، اوس په استقامت اختیار اوس به کلکېږي. عمر رضی الله عنه د استقامت معنا دا کوي، ثم استقاموا معنا دا ده وایي د لومبړانو او ګیدړانو په شان به اوس داسې او داسې د دین نه تښتې، داسې او داسې به نه تښتې، اوس به کلک ودرېږي په میدان کې. اوس چې د الله رب العالمین کوم احکام راتلو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت راتلو، بډې ورته ووه ملا کلکه کوه یا الله اوس د عمل توفیق راکړي. ډېره غټه خبره مې وکړه، ته زما رب یې، ته زما رب یې. دا وړه خبره ده؟ موږ په اسانې ژبې رب مې الله دی که نه، نور به ژوند په خپله خوښه تېروم. نه نه، دا ډېره غټه خبره تا کړې ده، دا ډېره غټه خبره تا کړې ده. د تبلیغ والا ملګري اکثر ناپوهه، ډېرې ناپوهه خبرې کوي، ځکه غریبانان عوام خلک دی که نه، څوک چابلي نه راپاسېدلی دی، څوک د جوارۍ د مجلس نه راپاسېدلی، څوک د نشو والا مجلس نه. خو کله کله بعضې مثالونه ښایسته وایي، بعضې خبرې ښې دي، ښې خبرې به د هر چا مني،
اگر چې تبلیغ والا ملګرو کې ناپوهي ډېرې څه عالمان خو نه چې ګینې علمونه کړي نه ولا قرآن ورځي نه حدیث ورځي نه ترجمې کړي خو دغه یو څو خبرې یادې کړي ساده خو په دې ساده خبرو کې یو خبره ډېره قیمتي ده هغه دا ده چې دا زموږ د اهل حدیثو الحمدلله منهج دی دا خبره وایي ورونو وایي موږ په دې کلمه کې د الله تعالی سره وعده کړی دا خبره مې اورېدلې موږ په دې کلمه کې د الله تعالی سره وعده کړی چې یا الله ستا حکمونه به منو او ستا د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د مبارکو طریقو تابعداري به کوو موږ وایو دا زموږ منهج دی د اهل حدیثو الحمدلله دقه موږ وایو الله دې په ټولو د عمل توفیق ورکړي تبلیغ والا هم زموږ ورونه دي او ټول چې څومره مسلمانان واقعي چې موږ دا وعده په دې کې کړې دا خبره صحیح ده دا بالکل حقیقت کلمه چې دی ویله دا یو اقرار تا وکړو یو لوز دی وکړو په دنیا کې ته چا سره شټامپ وکړي چاله یو د ځمکې انتقال ورکړي تښتېدی ته نشي د انسان ته ګیري شل خلک دې ملامته کوي نو چې ته د الله سره اقرار وکړي په کومه تې تښتې تا د الله سره اقرار لوز کړی په کومه تې تښتې نشي تې تښتېدلی لوز کې ګیري موږ ټول او زموږ رب دی او په دې خوشحاله یو چې یا الله موږ له دې توفیق راکړه چې موږ تا سره دا لوز کړی دی دنیا کې ډېر خلک دي نه کلمه ویلې ده نه الله دغه توحید مني نه د نبی صلی الله علیه وسلم سنت مني نو په دې به خوشحالیږو چې الله موږ له دا توفیق راکړی چې دا کلمه ویلې ده نو اوس په د الله نه دا غواړو چې الله اقرار خو در سره کړی دی خو درته خړسترګې ونه درېږو یا الله شرمنده درته ونه درېږو یا الله توفیق راکړه چې په دې خپل اقرار کلک ودرېږو ځکه الله قرآن کې فرمایي ثم استقاموا اوس به دا بندگان په دې خبره کلکېږي استقامت به اختیاری اوسئ بنده کلک شه اوس خلک وایي کنه هلکه دې شي ته خو دې راودنګل خو خپې دې کلکې کړه ځان اوس مضبوط که ورته بیا الله رب العالمین فرمایي چې چا دا کار وکړو چې رب سره اقرار او لوز وکړو یا الله ته زما رب یې او زه به ستا عبادت او بندګي کوم او بیا په دې خبره کلکم شو نو څه چل به کېږي تتنزل علیهم الملائکه رانازلېږي به دوی ته ملائک په کوم وخت کې د مرګ په وخت کې او مفسرین وایي دا په هغه وخت کې ملائک راځي موږ ته ښکاري نه زړه د لکلکوي چې کله در باندې دنیا کې یو سخت او تکلیف راځي ملائک د لړک لکې چې ودرېږه مړه الله در سره ملګری دی ته خو په حق یې زړه دله مضبوط کړي او د مرګ په وخت کې دا ملائک ورته راځي او څه ورته وایي الله تخافوا ولا تحزنوا ونه یریږئ غمجن نشئ وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون او زیری واخلئ په هغه جنت چې تاسو سره وعده کېدی شو تاسو کلمه ویلې وه تاسو د الله په احکامو عمل وکړو د نبي صلی الله علیه وسلم په سنتو عمل وکړو په دین کلک وای تر مرګه پورې مه خفه کېږئ او مه غمجن کېږئ وس او زیری د جنت واخلئ تاسو ته به الله رب العالمین جنتونه درکوي او بیا ورته دا ملائک وایي نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة موږ ستاسو دوستان یو هم په دنیا کې موږ تاسو سره دوستي وه تاسو را باندې خواږه لګېدلی او هم په آخرت کې به تاسو سره ملګري یو موږ د قیامت په ورځ باندې الله اکبر الله دې دا فضیلت موږ تاسو ټولو ته نصیب کړي او بیا ورته فرمایي ولکم فیها ما تشتهي انفسکم او ستاسو دپاره په دې جنت کې هغه څه چې ستاسو زړه یې غواړي زړه کې چې د کوم خیال راځي به الله درکوي دله او ولکم فیها ما تدعون او ستاسو دپاره په دې جنت کې هغه څه چې په دې خوله یې غواړئ چې زړه کې راځي هغه به میلاویږي او چې په دې خوله دې وویلې هغه به میلاویږي به الله جنت داسې دنیا کې خربانو نه پوره کېږي نیمګړې ده ټوله پښتانه وایي چا شل کړی ده او جنت هغه ځای دی زما محترم ورونو چې الله دې بل آیت کې ورپسې فرمایي نزلا من غفور الرحیم دا میلمستیا ده د هغه رب د طرف نه چې بخښنه کوونکی او رحم والا دی دا بعضې بېدینه خلک چې دا ملحدین او دا لیبرل دا دغه پورې خاندي نعوذ بالله د دین پورې سپکاوی کوي وای دا علما مولیان وایي چې هوري دي او جنت دی او شرابونه دي او مزې دي داسې خبرې کوي که نه اورېدلې دي که او دې ټول سوچ هوري دي او پلانې موږ وایو په دې دنیا کې دوه قسمه خلک دي دنیا کې دوه قسمه خلک دي خبرې ته لږ سوچ کوئ یو قسم خلک هغه دی ټوله ورځ ګرځي په پردو جینکو پسې بېحایي کوي غلط کارونه کوي شرابونه څکي پردي عزتونه لوټ کوي په خپل کور کې عزت وي د دې سړي چې ورور یې پې خبر شي خوشحالېږي که خفه کېږي چې پلار ته یې څوک و چې ستا زوی داسې داسې کارونه کوي پلار یې خفه کېږي که خوشحالېږي شرم د لاسه یې سر ښکته کړی که مور یې خبر شي که خور غلط کار کوي که نه خپل خواهش غلط ځای کې استعمالوي خو همدا لک دی
او د بل رور دی او پلار او مور ور لاړ او جرګې وکړه یا د دې او ځکه رشته خوښ شو په حق حلال نکاح کور والا راوست او دا غینه د خپل خواهش پوره کوي خپل کور والا چکر وسره وਹੀ اختر کې چکر وه راځه سخر کرزي بل زیت زي سو په ملامت وای خپل خزه در کومري له بوزي کاج له بوزي ک چکر له بوزي ک سخر کرزي زموږ سره سکار دی الله دې نورم خوشاله ساتي نه پلار ملامت کوي نه مور ملامت کولای شي نه رونه نه خويندې نه قام قبيله نه کلی ولس خپل حلال خزه ده پوچت سترګو ګرځي دیو غلط ځکه خواهشات استعمال کړو سپک دے ذلیل دے ار سړی بد یادای دا بلی په حلال ځکه استعمالي هیڅ دا غو عزت نه کیږي ځکه کاری جایز دی الله او رسول جایز کړی دی منګ وایو دا تاسو چې په کوم شي فخر کوئ کله د شرابونو صفت کوي په شعرونو کې کله د پردو زنانو شونډې یادوي کله زلفې یادوي کله غاړه یادوي کله بلځ یادوي کله بلځ یادوي چې زموږ په خوله ناراضي د حیاناک انسان په خولم د الفاظ ناراضي آیا تاسو په دې خخ کاری آیا دا تخپل خزه یادې په دې غزل کې نه دا ته پردی لور خور یادې او بار بار باد کې د پښتنو په معاشره کې او د عزتمند خلکو په معاشره کې داسې کلام کول آیا دې ته واه واه ویل پکار دي که دا خولې په سپېړه وال پکار دي دا خو زموږ بې غیرتي د پښتانه په کم واه واه ته یو ځل بیا وایي دا شعر ووایه یو ځل یې بیا ووایه هلکه هغه درته کنسل وکړه ته یې بیا ووایه هغه ستا معاشره ګنده کوي ته یې بیا ووایه او دا الله سبحانه وتعالی چې کومې حورې ورکوي نو چې مور پلار یې لرلو کې په هغې نه یې ملامت نو چې الله یې درکړي په هغې ملامت یې دا خو زموږ الله ورکوي که حورې دي که شرابونه دي د آخرت الله فرمایي نه به پکې الټی نه به د سر تاوېدلي نه به نشی نه به ګډې وډې خبرې دا خو رب العالمین ورکوي د رب العالمین په انعاماتو باندې شکر کول پکار د دنیا د حرامو نه ځان وساته د دې لذتونو د حرامو لذتونو خواهشاتو نه ځان وساته نه الله رب العالمین فرمایي چې زړه کې کوم خواهشات راځي هغه الله رب العالمین پوره کوي او ولکم فیها ما تدعون او چې څه غواړئ هم درله الله رب العالمین درکوي په دې وجه زما محترم ورونو ما خبره د استقامت کوله یو حدیث کې راځي وی عمل که انسان لګم کوي خو چې همیشه کوي د الله تعالی داسې عمل خوښي او نبی علیه السلام هم داسې عمل خوښولو اوس مثلا زموږ صرف روژه وه که رمضان الله دې ټولو عبادات قبول کړي د شپې تلاوتونه او د ورځې تلاوتونه او د شپې منځونه او تهجدونه او باقي ټول 11 میاشتو کې چوټي دا څه ښه خبره ده دا د عبادت میاشت صرف رمضان دا خو د ټریننګ او د تربیت میاشت وه چې د دې اثرات موږ باندې د باقي میاشتو کې پاتې شي چې شپې قیام سره عادت شو تلاوت سره ځان عادت کړه د نورو نیکو اعمالو سره ځان عادت او عباداتو سره برکات تړلی شوي تاسو په دې تجربه وکړئ په رمضان کې کاروبار دکانداری کم ای ګوره خلک اکثر سار کې ناوخته ځي بازار ته او ماښام مونځ نه مخکې مازدیګر نه پس بیا سړي لاړو خوند نه ورکوي چې په دوکان کې کښېنو چې مازدیګر مونږ ډایرکټ کور ته را روان خو دی به په دسترخوان هغه څه خوري چې ټول کال به یې نه یې خوړلي په دسترخوان به داسې نعمتونه پراته ته به حیران شي نور کال ته نه یې نه ورته اوسګارېږي دومره منډو ترړو کې به کار به هم ډېر کې منډې به هم ډېرې وي خو داسې څیزونه نه خوري لکه په رمضان کې دا د عباداتو برکات دي که موږ کالو سره داسې عبادتونه وکړو قرآن کې را سره الله وعده کړی د الله قانون هم وی نافظ کړ د الله قانون د الله په کتاب او د نبی علیه السلام په سنتو فیصلې شروع شوې زموږ په معاشره کې الله موږ سره وعده کړې ده او دا وعده یهودو نصاراو سره هم کړې وه که تاسو په دې خپل تورات عمل وکړو یهودو ته ویلي نصاراو ته ویلي که په انجیل او زموږ امت ته وایي که په دې قرآن هم عمل وکړو د دې په قانون هم نظام باندې هم عمل وکړلو لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم د برز اسمان نه به هم رزقونه راځي برکات او د لاندې ځمکې نه به هم خزانې درته کولاویږي او رزقونه به خورئ الله رب العالمین دې سره نعمتونه فراخه کوي زما محترم ورونو نو عائشة رضی الله تعالی عنها فرمای ام المؤمنین وی کان احب الدین الیه ما داوم علیه صاحبه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغې عادت مبارک داو هغه دین هغه به خوښ منه په دین کې هغه اعمال چې په هغې باندې د هغې صاحب همیشوالی کوي منه هغه کس به خوښ هغه ملګری په ملګرو کې
چې هغه یو عمل کوي لږې کوي خو هر وخت یې کوي. اوس مثلا موږ یو څو ورځې تلاوت وکړو او باقي چوټي، د دې په نسبت هغه انسان غوره دی چې هغه لږ تلاوت کوي خو روزانه کوي. د ده په عملنامه کې روزانه د قرآن تلاوت جمع کېږي، روزانه قرآن والاو کې د ده نوم لیکلی کېږي. یو سړی د جذبه کې راغی، نن یې 10 پارې ویلې، سبا یې 15 پارې نورې ویلې، بله ورځ یې 3 پارې ویلې، بله ورځ یې 10 پارې ویلې، یو هفته یې دا جذبه وکړه بیا ختم. مولانا بجلیګر صاحب خبره د سوډا واټر بوتل او بس ګیس تی ووت، خبره ختمه شوه، لاړو ګیس ختم شو. نه، د دې په ځای هغه انسان کمالی دی چې هغه 10 او 20 او 15 پارې نه وایي، نیمه پاره وایه روزانه، پاو وایه، 4 ورځو کې خیر دی چې پاره ختمه وایه خو روزانه وایه، چې سبا سهار کې ویم لږ شان او سبا ماښام ویم. بس یو ټیم ولا یا ورکه ولا 2 ټیمه ورکه قرآن کریم ته. دومره به د زړه خوشحاله وي، دومره به د زړه کې ورڼا وي. زه به د شپې ډېر نه 2 رکعاته به کوم، خو یاره د شپې یو ټیم کې به راپاسم چې تهجد وکړم، 2 رکعاته کوم، بس 2 کوه، خو هره شپې کوه. ټیک ته کله کله پاتې شي انسان بیماري ستړی، هغه چې بیماري او ستړی د هغې باره کې بل یو خوږ حدیث دی د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه. الله اکبر، الله څومره مهربانه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بنده چې کله په یو نیک عمل ځان عادت کی، دی خبرې ته سوچ وکړئ، دا ډېر خوږ حدیث دی زما محترم ورونو، دا زموږ د نبي صلی الله علیه وسلم ملغلري دي، دا مه ضایع کوئ. اوس که موږ له چا داسې یو قیمتي غمی راکړو یا یاره داسې یو هار راکړو، موږ یې څومره خوشحالېږو، دا د نبي ملغلري دي، دا مه ضایع کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو مؤمن بنده په یو نیک عمل ځان عادت کی، نو روزانه دی دا نیک عمل کوي، نو د عمل لیکلی کېږي که، خو چې کله دی په سفر لاړ شي یا دی بیمار شي، نو د سفر د لاسه یا د بیماری د لاسه دی په دغه نیکۍ باندې عمله نشي کولی، نو الله تعالی ملایکو ته وی لیکئ ورله. الله اکبر، کړی نه دی وی لیکئ، ځکه وایي ما ته پته ده دا بنده زما که دا په کور وی په سفر کې نه وی یا روغ وی او بیمار نه وی، د عمل کو شوق شته په زړه کې، خو چونکې دا په دې عمل عادت دی، نو د بیمارو په ورځو کې هم د عمل لیکلی کېږي او د سفر په ورځو کې هم د عمل لیکلی کېږي. سبحان الله، څومره مهربان الله دی. دی وجه نه به صحابه او د دې حدیث په وجه ویلی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي ځان په نیکو اعمالو عادت کوي، سبا که بیماران شوی په سفر کې وي او تا پې ځان عادت کړی، امید درله الله لیکي. دومره مهربان الله دی زما محترم. په دې وجه باندې یو عمل دی لږ وي خو روزانه 2 رکعاته کوه د شپې، یو پاو پاره تلاوت کوه، 2 رکوع وایه، 1 رکوع وایه، خو روزانه وایه. روزانه قرآن کریم دی په ناظره ویلی دی ترجمه شروع کا، یو عالم سره یو قاری صاحب سره 2 ټکي وایه، یو آیت وایه، خو یاره زه به دا په خپله مورنۍ ژبه کې د دې په معنا ځان پوه کوم چې دا زما رب ما ته په دې قرآن کې څه وایي، دا به زه زده کوم. ته ګوره داسې میاشت 2 چې تېرېږي چې ستا څه کیفیت جوړېږي، خپل کیفیت ته دې بیا ګوره، څومره انسان کې بدلون راځي، که دا خو د الله کلام دی، ناشنا اثرات دي په دې کې زما محترم ورونه. نو په دې بنا باندې یو دا مداومت په نیکو اعمالو. بله خبره چې ما کوله هغه دا ده چې موږ به په خپلو عملونو غرور او فخر نه کوو. چېرته م یو 2 رکعاته وکړه، چېرته م تهجد وکړه، چېرته م تلاوت وکړو، چېرته م صدقه ورکړه او بس برید ته و چې او که نه زه خو م یو څوک یم. یو خو خپل عمل چاته وایم، دا ستا او د رب پټه معامله ده. دې وجه نو هغه بندګان ډېر خوش قسمته دي چې د یو نیک عمل وکړي، دنه نه خپل بچی خبر شي، نه تې ښځه خبر شي، نه تې مور پلار خبر شي، نه تې رونه خویندې، او نیک اعمال وکړي. پټ اکاونټ دی، دا به قیامت کې کولاویږي، پټ خزانه. او ټیک ته که انسان په زړه کې ریا نه او چا پې ولیدلي نو خیر دی، خبره نشي، خو ته به یې د دې دپاره نه کې چې ما دې خلک وویني او زما دې خلک صفت وکړي، دا په زړه کې نه راولي، بلکې الټه به مؤمن بنده یریږي د دې نه چې الله مکه دا عمل خو مې وکړ خو ضایع او برباد رانه نشي. دا په قرآن کریم کې الله د مؤمنانو په صفت کې دا خبره ذکر کړې ده. سورة مومنون کې الله رب العالمین د مؤمنانو صفات ذکر کړي دي، نو په هغې کې یو صفت الله رب العالمین دا ذکر کړی دی چې الله رب العالمین فرمایي والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. الله رب العالمین فرمایي دا مؤمنان هغه کسان دي چې دوی کوي هغه څه چې دوی یې کوي، خبره پټه کړې ده چې کوي څه کارونه کوي دا بندگان،
او زړونه یریږي چې موږ به رب ته ورځو او د رب مخې ته به پیش کېږو چې څه چل به کېږي. نو دې آیت کې دا پته ونه لګي دا څه کوي دوی. خو الله رب العالمین دومره فرمایي دا هغه کسان دي چې دوی کوي څه چې کوي او بیا دې نه هم یریږي چې د رب مخې ته به ورځو. نو د دې آیت په مطلب ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها پوه نه شوه چې دې آیت کې پټه خبره څه پرته ده، دا څه شی کوي چې یریږي د الله نه. نو د هغې خیال دا راغو ګوره دې نه هم دا معلومیږي چې د قرآن شرح به موږ ته څوک کوي؟ نبي صلی الله علیه وسلم. نو عایشه رضی الله عنها تپوس کوي د الله نبي وی سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم عن هذه الآیه، د دې آیت په باره کې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې خوږ رسوله د الله رب العالمین چې فرمایي دا هغه کسان دي چې دوی کوي هغه څه چې دوی کوي او بیا د رب نه هم یریږي چې د رب مخې ته به ورځو. دا څوک دي؟ اهم الذین یشربون الخمر ویسرقون، آیا دا هغه خلک دي چې شرابونه څکي، غلاګانې کړي دي، ګناهونه او زناګانې وغیره وغیره دا کارونه یې کړي دي. بیا خو سړی خامخا یریږي، ګناهونه دي کړي نو څه چل به کېږي؟ د ګناه خامخا نتیجه خرابه ده که نه؟ ای د الله نبي دی آیت کې هغه کسان مراد دي چې ګناهونه یې کړي دي، شراب خواره او غله او فلان فلان. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل لا یا بنت الصدیق، نه 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 ای د صدیق لوري، ځکه والد صاحب یې څوک دی؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه. نبی علیه السلام ورته صدیق ویلی دی. اوس امریکایي ایجنټان کېنولي دي امریکا کې وایي موږ د ابوبکر صدیق ایمان نه منو. د یهودو په منځ کې ته ناست یې او ایمان د ابوبکر صدیق نه منې. د ټرمپ په غیږ کې ته ناست یې، د اوباما په غیږ کې ته ناست یې. ابوبکر صدیق خو د نبی علیه السلام په اړخ کې پروت دی په مدینه کې. خیال دی ابوبکر صدیق چېرته پروت دی؟ په مدینه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اړخ کې پروت دی. الله رب العالمین یې څنګه په دنیا کې ملګری کړی په ژوند کې د مرګ نه بعد یې مو سره ملګری کړو خواته پروت دی او بل یار یې ورسره پروت دی عمر فاروق رضی الله عنه. الله اکبر. ته د هغه په ایمان سوالونه اوچته د خپل ایمان خیر دی غواړه. نبی علیه السلام هغه ته بار بار صدیق وایي، صدیق دا صدیق دی. د الله نبی وایي د جنت اته واړه دروازو باندې به د نوم اخیستی کېږي د قیامت په ورځ. هره دروازه د جنت به ملایک به وایي دې خوا راځه دې خوا راځه، ته د دې دروازې لایق یې، بل وایي ته د دې دروازې لایق. دا هغه انسان دی ابوبکر صدیق چې د جنت په ټولو دروازو باندې د نوم اخیستی کېږي. د سره د اته واړو دروازو بورډینګ پاس دی، د اته واړو دروازو بورډینګ پاس دی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره. الله اکبر. سبحان الله. کم منظر به چې قیامت پر ورځ د نوم اخیستی کېږي چې دې خوا راځه، ملایک به ډېر په اکرام به د نوم اخلي. نبی علیه السلام وایي ای د صدیق لورې نه نه دې آیت کې دغه کسان نه دي مراد چې ګناهونه یې کړي دي، غلاګانې او شرابونه او زناګانې او بل عمل نه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ولکنهم الذین یصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون الا تقبل منهم. الله اکبر. بلکې دا هغه کسان دي چې د آیت کې الله ذکر کوي چې دوی کړي دي کم کارونه چې کړي دا کم کارونه دي. دا هغه خلک دي چې روجې نیولې دي، غوږ ورته کېده. دا هغه خلک دي چې منځونه یې کړي دي، فرض هم نفل هم تهجد هم. او دا هغه خلک دي چې صدقې ورکړي دي، خپل مال یې لګولی دی د الله په دین باندې، او د دې باوجود یې زړه رپېږي او یریږي چې د الله مخې ته ورشو هسې نه چې قبول شوي نه وي. الله اکبر. دا کمال دی. په خپل عمل به فخر نه کړو، تکبر او غرور به نه کړو. دا څه چې کوو بیرته به د الله نه یریږو چې یا الله قبول یې کړه رانه. خاطه خبره دار چې قبول شي. یو ملګري قصه کوله، دا زه کله کله وایم هسې د خپل عبرت دپاره. یو دا د حرم کې د بعضې عربیانې په رمضان کې د غټ غټ دسترخوانونه یې لګېږي خو پته یې نه لګي چې سړی څوک دی. کله کله پته ولګېږي چې یاره دا سړی خو دا دی. اکثر هغه کسان نوکران یې مقرر کړي هغوی دغه کړي. نو یو کس دغه شان لوی جانماز حرم کې خور شو، نو یې د کعبې ته مخ کړو، په ژړا شو چې الله قبول یې کړه. کمال دا دی. ابراهیم علیه السلام ته الله کعبه جوړه کړه، چې کعبه یې جوړه کړه نو برېت یې تاوول. اسماعیل علیه السلام ورسره وایي بچیه راځه چې یو دعا وسوکړو چې اوس یې رانه الله قبوله کړي. الله اکبر. دا د مؤمن صفت دی. عمل دې وکړو، غرور او فخر کې مه راځه، بلکې الله ته وژاړه چې الله اوس یې رانه قبول کړي. قرآن کې الله سورة بقره کې د هغه
او د زوی دعا ذکر کوي. پلار دعا کوي ابراهیم علیه السلام او زوی اسماعیل علیه السلام په آمین وای وربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اے زمونږ ربا زمونږ نه قبول کړه عمل چې ستا دا کعبه جوړ کړه او ستا دا کورم جوړ کړو بیت الله. یقینا ته اوریدونکی سمیع په معنا د قبلونکی دی دلته. یا الله ته زمونږ نه قبول کړي او یا الله ته پوهې په هر څه باندې. اوس ما محترم ورونو د عمل نه بعد موږ دا دعا وکړو چې یا الله د عمل زمونږ قبول کړي، یا الله چې د عمل زمونږ ضایع نشي او اعمال زمونږ برباد نشي. او بل زما محترم ورونو اخیری خبره هغه دا ده چې موږ او تاسو فتنې ډېرې دي په دې زمانه کې، ناشنا فتنې دي. خو زه بعضې د الحمدلله نیکان ملګري کله کله په دې نیټ کې داسې ګډې وډې واوري یا څه خبره واوري نو زه ښه دی بیا تپوس کوي. موږ ته اکثر واټساپ باندې د ملګري سوالات رالېږي، داسې خبره مو اورېدله، داسې کار مو ولیدله، داسې نو الحمدلله بیا موږ پوه کړو چې موږ له کوم څه راځي. موږ ځان له طلبا یو، طالب علمان یو، د علم دعوې نه کوو، خو چې موږ له څه راځي ورته ووایو الحمدلله پوه شي په خبره. دا هم غټه خبره چې ته دومره د خپل دین په تلاش او تحقیق کې چې په خبره ځان پوه کې. نن سبا فتنې ډېرې زیاتې زما محترم ورو. په دې وجه به رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دعا کوله چې اللهم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. بل حدیث کې دا دعا راځي اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ای الله چې ته اړونکې راړونکې د زړونو یې، زما زړه کلک کا ستا په دین باندې، زما زړه کلک کا ستا په طاعت باندې. دا دعا موږ تاسو له کول پکار. یا الله زما زړه کلک کا، یا الله فتنو ښکار نشم، زړه مې د دین نه وانړی. ځکه حدیث دی کنه خطرناک. نبی علیہ السلام فرمای سړی به فتنې به راشي تورو تیارو په شان په آخري زمانه کې بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. د تورو شپو په شان فتنې به راځي. سړی به سار کې مؤمني ماښام له به کافر شوی، نعوذ بالله. ماښام به مؤمني سار له به کافر شوی. کله به وایي دا معراج نشته دی، کله به وایي دا مونځ په کوم ځای کې راغلی، نعوذ بالله دې پورې به خاندي. کله به نعوذ بالله تقدیر په کوم ځای کې راغلی، نعوذ بالله. کله به دا حدیث په کوم ځای کې راغلی، نعوذ بالله. راشه که تودې نه د نبی علیه السلام د رسالت هغه صفات خو تا مکمل ختم کړو، نو بیا هغه رسول د څه دپاره چې تا شي نه مني، بیا رسول د څه دپاره حیثیت د رسالت خو ختم شو، نور څه شی کې پاتې پکې څه شو. زما محترم ورونو داسې نورې قسمه قسم فتنې د صحابه کرام رضی الله عنهم په باره کې خلک په شکوک و شبهاتو کې اچول، د دروغو تاریخونه ویل چې دا چل شوی و دا چل شوی و. څوک پکې دا د دروغو قصه کوي چې عمر رضی الله عنه راغلی او د فاطمه رضی الله عنها دروازې وسېزله او په کور یې له حمله وکړله او د هغې حمل وغورځېد. دا سوچه دروغ دي، دا د یهودو جوړې شوې خبرې، د یهودو لیکلی شوی تاریخ دی، د عبدالله ابن سبا د ډلې. دې فتنو په دور کې به دا دعا غواړي چې یا الله زما زړه په دین کلک. او سورت آل عمران کې الله رب العالمین په 8 آیت کې د مؤمنانو دعاګانې ذکر کړي. په هغې کې دا دعا ده ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ډېر ښایسته دعا ده، دا یاد کړه. د تحیاتو کې موایې په آخر کې سلام چې ګرځوئ سلام نه مخکې ډېرې دعاګانې ویلی شي. صرف امام دپاره احتیاط پکاري ځکه شاته هر قسم خلک ناست چې تنګ نشي. نور چې ته ځان لمونځ کې نفل کې سنت کې نو د آخره کې درود چې ووایې ډېرې دعاګانې ته جمع کولی شي، ته یادي وایې. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي دې ځای کې دعا قبلېږي. درود دی ویلو، د الله صفتونه ټول ویل، مونځ په ختمېدو دی، د الله غټ غټ صفتونه دي په مونځ کې ویلي. اوس د الله رحمت تا ته سم متوجه دی، دې ځای کې دعاګانې وکړه چې قبولې شي. الله اکبر. بل په سجده کې قبلېږي. نو دلته دا دعا ویل پکاري. مونږ خو وایو اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. نبی علیہ السلام به دا دعا ویله چې اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. دینه به پناه وغوښتل، یا الله د جهنم نه پناه او دغه رنګه د قبر د عذاب نه پناه او د دجال نه پناه او د فتنې د ژوند او د مرګ نه پناه. دا به نبي علیه السلام وغوښتل. بل روایت کې ورسره دا هم راځي اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. یا الله زه د ګناه او د تاوان او د قرضداري کېدو نه پناه غواړم. یو صحابي د الله نبی دا دعا ولې کوي و د دې وجه دا ده چې سړی قرضدار شي که نه الله دې د ټولو ملګرو قرضونه خلاص کړي. انسان کمزوری دی. نبی علیه السلام زموږ نبی چې وفات کېدو په کور کې وړه نه وړه، الله اکبر، دا پیغمبر دی د کائناتو سردار، چاته سوال نه کو. یهودي له لاړو د وړو والاو
وربشي وسره وي. نبی علیہ السلام خپل صغره ولا ورکړه ورسره په غاڼه کې خوده او وربشي کور ته راوړل. دې ته دار چا ضرورت راځي قرض داد دا کیږي دنیا ده. په دې بنا زما محترم ورونو نبی علیہ السلام فرمایي دین زکه پناه غختل پکار دي چې انسان کله پر دې قرضدار شي نو اکثر ته دروغ ویل کېږي واده خلافي پکې سبب بدل درکم او صار له پیسې درکم او یاره بیګاله بدل درکم دروغ هم پکې ویل کېږي واده خلافي هم پکې کېږي انسان کمزور شي پکې نو دین پناه غواړي چې الله دین مسات. دغه رنګ ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام وای دا دعا غواړه د سلام نه مخکې چې کله دې درود ولست اخر کې سلام ګرځي اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. دا د پیغمبر خود له شوی دعاګانی د یاد کړه د نورم خوږی دعاګانی وای زما محترم یا الله ما پزان ډیر ظلم کړی اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت. یا الله د ګناونو بخنه کوونکې سیواستانه بل څوک نشته دی هیڅوک ګناه نشي بخلی سیواستان. فاغفر لي مغفرة من عندك یا الله ما ته بخنه وکړه هغه بخنه چې ستا د طرفه وي ته مې وبخه یا الله. وارحمني انك انت الغفور الرحيم یا الله ما باندې رحم وکړه یقینا ته بخنه کوونکی او رحم والی. دا دعاګانې نه پای کې یو دعا ده چې ربنا لا تزغ قلوبنا ای زموږ ربه زموږ زړونه مه کږوه زموږ زړونه ستا د دین نه ماړوه. دا ډیره خوږه دعا ده او دې وخت کې دا ډیره ضروري ده ګوره د فتنو په وخت لا تزغ قلوبنا یا الله زموږ زړونه مه کږوه بعد اذ هدیتنا پس د دې نه چې الله تا موږ ته هدایت کړی دی او په دې دین دې پوهه کړي او د عمل توفیق دې راکړی. وهب لنا من لدنک رحمه یا الله موږ ته خپل طرف نه رحمت راوبخه. رحمت نه مراد دلته په دین کلکوالی دی استقامت. زما محترم ورونو دا دعاګانې موږ له غوښتل پکار دي چې الله زموږ زړونه مه کږوه زموږ زړونه ستا د دین نه ماړوه او یا الله استقامت ستا په دین باندې راکا. ام سلمہ رضی الله عنها تپوس کو چې نبی علیہ السلام نه دا دعا واوریدله چې اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اے الله چې تاړونکې راړونکې د زړونو زما زړه په دین باندې کلک کې سره دی چې نبی علیہ السلام په دین کلک دا موږ ته تربیت راکړی امت. اے دا الله نبی دا دعا ولې ضروری ده چې تاسو وغواړئ. دا الله نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل خپلې بیبي ته وایي ام سلمہ رضی الله عنها وایي واوره وای دا زړونه د رب العالمین د دوو ګوتو په مینس کې څنګه چې د الله د شان سره لایق ده. د الله رب العالمین صفاتونه چې راشي قرآن حدیث ګوتې لاس وغیره دې کې خپل عقل نه چلو موږ به معنا کو حقیقت بچا ته سپارو الله رب العالمین. وای که الله وغواړي زړه به ولا په دې دین کلک وساتي کني بس وابړی چې ته د دین سپکاوی کې الله دې ته بیاړی چې ته دین ته سپک وګوري نعوذ بالله بې قدري وکړي الله دې ته اړی کني الله اسې به سسوکو ته دین نه اړی چې ستا د الله سره مینه و دین سره به د الله نه اړی. خو که الله مکه تا کله نخرې شروع کړې او سپکاوی دې شروع کړو نو بیا دې الله رب العالمین ذکر اړی چې ستا ماته ساجد دی زه تا ته محتاج الله رب العالمین موږ ته محتاج نه دی او غني دی موږ رب العالمین ته محتاج یو زموږ سجدې ته د الله ضرورت نشته. که موږ د الله رب العالمین د قرآن تلاوت کوو د الله ورته حاجت نشته. ملایکې عبادت کوي هر وخت وده کېږي نه ملایکه نه ستړي کېږي زموږ بس عبادت یو زموږ بس ذکر یو زموږ بس تلاوت زموږ خپله ګټه ده. حدیث کې راځي که دا ټول انسانان د یو متقی انسان د زړه په شانته شي الله فرمایي زما په بادشاهۍ کې ذره بره زیاتوالی نه راځي. او که دا ټول انسانان او جنات د یو فاجر او نافرمانه انسان د زړه په شان شي نعوذ بالله ټول کافر شي او نعوذ بالله من ذلک او ټول وایي چې اړو الله ته سجده نه کوي عبادت نه کوي الله فرمایي زما په بادشاهۍ کې کمی نشي راوستلی زما درته ساجد. نو موږ محتاج یو الله رب العالمین ته. الله رب العالمین دې موږ په صحیح دین پوهه کړي الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. کوم عبادات هم چې وکړه رمضان کې الله دې رانه قبول کړي. الله دې زموږ د آخرت په خزانه کې دا برقرار وساتي او د قیامت پر ورځ چې کوم میزان او تله لګیږي په هغې کې دې زموږ د عملونو د دروندوالي سبب وګرځي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. زمن خوږ نبی محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. چا چې د رمضان روجي ونیولې او بیا رمضان نه بعد دا اوس د شوال میاشت شروع شو. وړوکې اختر دا وړوکې اختر ورځ چې څنګه راشي شوال میاشت شروع شي، نوې میاشت، دا اوس شوال میاشت. بیا په دې شوال کې شپږ روجي ونیولې نفلي، نو دا به داسې شي لکه ټول عمر چې دی روژه دی. ټول عمر څه معنی؟ ټول کال ته روژه شوې، نو بل کال چې بیا دا وشي بیا ټول کال، نو به ټول عمر دی روژه کې تېري. ځکه قرآن کې الله فرمایي یو نیکي په څو بدلېږي؟ په لسو، کم از کم لس. او چې اخلاص دې ډېرو باندې بدلېږي، خو کم از کم لس چنده باندې. نو چې یو میاشت روجي ونیسي دا په څو میاشتو بدلې شوې؟ په لسو میاشتو. لکه ته چې لس میاشتې روژه شوې، نو پاتې څو شولې؟ 2 میاشتې په کال کې. نو چې کله دا شپږ روجي ونیسي، نو هر یو روژه په لسو ورځو بدلېږي، لکه 15 روژې چې دې ونیولې، نو باقي 2 میاشتې مو سره ملګرې شول. نو دا شو لکه کصيام الدهر. الله رب العالمین مهربانه ذات دی. یو دروازه بنده شو، بله دروازه راته کلا وکړه په دې شوال کې. اوس به دې نه بعد چې دا شوال ختمیږي، دا بله میاشت شروع کېږي، حج به شروع شي. الله پاک چاله توفیق ورکړی، اوس د حج داخلي به کړي، احرامونه به تړي او حج به سټارټ شي. رب العالمین حرم به آبادېږي. نو دا رب العالمین یو موږ ته د نیکو موسمونه مقرر کړي دي، مقامات دي او چانسونه راکوي چې دا بندګان نیک اعمالو کې. زما محترم ورونو، نو په دې بنا باندې کم ملګري چې هغه دا روجي نیول غواړي، بلګري یو سوال کې خیر دا به ویم اجازت راکړه، ټایم ختم دی. یو سوال دی د ډېرو ملګرو ذهن کې به یو زموږ بعضې خویندې کوي، ځکه بعضې زنانو نه د بیمارۍ د لاسه روجي پاتې شوي فرض، یا بعضې ملګرو نه د بیمارۍ په وجه پاتې شوي، یا د سفر د وجه. هغوی دا وایي چې یاره پیله دا فرضي روجي ونیسو او که نه دا د شوال روجي نفلي مخکې کړو. دا سوال ډېرو کسانو ذهن کې شته که نشته؟ نو په دې ځان پوه کړئ. بعضې علماو رایې دا ده چې په هغې کې یو دا اوس نږدې چې کوم د سعودي مفتي اعظم تیر شوی وفات دی، اوس شیخ ابن عثیمین رحمه الله، ډېر لوی عالم، د هغه هم پکې دا رایه ده، فتوا کې هم دا لیکلې ده. هغه وایي چې نبي علیه السلام فرمایي چې من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال. چا چې د رمضان روجي ونیولې او بیا د شوال ونیسي، وایي دې نه دا معلومیږي چې د رمضان هغه چې کمې تا نه پاتې شي هغه ول څه که؟ هغه ول پوره که که نه. ځکه وایي من صام رمضان، نو بیا ورپسې دا وایي ونیسه. دا د هغې یو رای ده په دې حدیث کې، دا د هغه رای ده. دویم قول دا دی د علماو، دا اسان هم دی او دا صحیح موږ ته ښکاري او صحیح دا دی انشاءالله. هغې وجه دا ده چې قرآن کې الله یو جمله ویلې ده چې یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. د دې حج د دې روجي احکامو کې د آیت راوړي الله رب العالمین. الله په تاسو اساني غواړي، تکلیف نه غواړي په تاسو. دین تنګ نه دی، تکلیف پکې نشته. بل ځای کې الله فرمایي وما جعل علیکم فی الدین من حرج. الله په دې دین کې حرج او تنګسیا نه دی چې د مرۍ نه دې ونیسي او دا دین د باندې راتنګ کړي، داسې نه ده. د فرضي روجو په باره کې قانون دا دی چې تا نه په رمضان کې د عذر په وجه 15 روجې، 10 روجې، 7 روجې، 8 روجې، 2 روجې پاتې شو، نو تا ته الله رب العالمین باقي 11 میاشتې بل رمضان پورې چانس درکړی. الحمدلله، دا د الله مهرباني ده چې کله دې ونیول، کله چې دې ونیول. او چونکې دا د شوال خو شپږ روجې دي او غټ فضیلت یې دی، نو دا خو صرف یو میاشت ده. نو که دا میاشت لاړو نو فضیلت به هم څه شي؟ موږ به ترې محروم شو. نو په دې وجه علما وایي چې دا جایز ده که تا باندې فرضي روجې پاتې چې هغه ته بیا وروسته په بله میاشت کې ونیسي او دې کې ته دا نفلي را مخکې کړي، دا نفلي ونیسي، ځکه چې بیا دا میاشت بیا نه راځي که نه، شوال میاشت نه ختمیږي او دونه دې وس نه کېږي چې ورسره هغه د رمضان هم قضایي مو سره ونیسي او دا نو دونه دې زور نشته لا فلال. نو خیر دی دا شپږ دې ونیسه نفلي او هغه د رمضان چې کومې فرضي پاتې وي هغه بیا باقي چې الله رب العالمین مقدله درکړه بیا به وروستو قضایي راوګرځوي، ځکه چې تا سره لا بل رمضان پورې 11 میاشتې مقدر سره الله رب العالمین تا ته درکړې ده. په دې خبره پوه شوئ که نه؟ نو الله رب العالمین توفیق راکړي چې ملګري دا روجي ونیسي او ډېر اجر پکې دی. الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو په دې دین باندې زړه منور کړي
الله دې موږ ته علم نافع راکړي رب العالمین دې موږ د فتنو نه وساتي الله رب العالمین دې زموږ د معاشرې نه جهالتونه ختم کړي الله رب العالمین دې دا بدامنۍ ختم کړي الله رب العالمین دې زموږ په دې ملک کې او په ټول عالم اسلام کې که پاکستان دی که افغانستان دی که نور د مسلمانانو ملکونه دي رب العالمین دې په ټوله دنیا کې امن او امان قایم کړي رب العالمین دې دا بدامنۍ او دا پریشانۍ ختم کړي او الله رب العالمین دې د مسلمانانو په مابین کې اتحاد او اتفاق نصیب کړي څومره بیماران دي الله رب العالمین دې ورته شفای کامله ورکړي رب العالمین دې بېروزګارو ته حلال روزګارونه ورکړي الله رب العالمین چې د چا اولاد نشته صالح اولاد ورکړي نور شرعي حاجتونه د دې حاضر مجمع دي او نور څومره مسلمانانو خويندې دي الله رب العالمین ټول شرعي حاجتونه د خپل عظیم خزانونو پوره کړي صفونه برابر کړي